اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو خوږو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو زه د ټولو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د چینل مختلف ویډیوګانې او تاسو وظایف او تعویضات ډیر په غور سره ګورئ. د محبت د پاره اکثر ما سره خلک رابطې کوي، بعضې خلک ډیر لرې وي نو هغوی ماته نشي را رسېدلی. بعضې کسان چې دي نو بعضې خلکو ورته د پیسو کمی لکه ټول نه مخکې تاسو زه یادا شو کوم چې زما یو خو ویډیو په غور سره ګورئ، اردو کې هم جوړوم پښتو کې هم جوړوم، خو داسې شي اکثر بعضې وخت کې موږ دپاره دا غټ مشکلات جوړ شي چې موږ ځان هم ستړی کړو، بیا پښتو والا بیا موږ ته وټسپ کوي، وټسپ باندې بیا دوباره موږ نه تپوسونه کوي. نو موږ یو ځل ستاسو دپاره دومره محنت وکړو، دومره خواري وکړو، یو ټکی درته ووایو. نو که بیا څوک په موږ باندې کار کول غواړي نو زما په دې باندې ویډیوګانې هم شته دی چې انسان هېڅ هم نشي کولی، انسان خپل کوشش کولی شي. څنګه چې ډاکټر چاله شفا نشي ورکولی، داسې تعویضونو والا که غټې غټې دعوې کوي چې موږ به داسې وکړو 3 ورځې کېږو 4 ورځې کېږو، دا ټول دروغ وایي. عقیده به همدا وي چې موږ چې کله ډاکټر لمځو نو زموږ عقیده همدا وي، نظریه همدا وي چې الله به شفا راکوي. نو دغه رنګې زما ځای ته هم چې څوک راځي پېښور کې زما ځای دی، دا زما وټسپ نمبر دی، نو ما سره رابطه کولی شي. که په ما کار کوي ضروري نه ده چې خامخا دی، دا چې زه کوم دلته عملونه ورکوم دا بهترین دي او تاسو یې پخپله کولی شئ. نو دغه شانتې دا کوم یو عمل مې تاسو دپاره راوړی دی د محبت. د چا که څوک خوښي که هلک وي د هغې جنۍ خوښه وي، جنۍ وي د هغې هلک خوښي، او دې دپاره هغې سره محبت کوي خو هغه طرف نه څه ریسپانس نه وي، توجه نه وي، جواب نه وي، او دا وایي چې دا زما سره محبت وکړي نو زه به حق حلاله جایزه نکاح باندې دا اخلمه، نکاح به ورسره کوم. او شرط زمونږ د چینل کې د تعویض اجازت شرط دا دی چې زمونږ به دا کس به زمونږ سبسکرایبر وي، چینل به سبسکرایب کوي. او اجازت یو بل دا دی چې ناجایزه کار دپاره به زما تعویضونه نه استعمالوي، چې یا بعضې وخت کې څوک وایي چې دا واده شوي جنۍ ده او ما سره بس صرف تعلق جوړ کړي او بس یارانه ورسره وکړمه، او هغې کې بیا ډېرې غټ غټې مسلې هم راتلی شي چې هغه چې کوم دی نو هغې نه پس زنا او داسې ګناهونه، دا خبرو زه اجازت چاته نه ورکوم. یا چاته څوک یې په الګ باندې کوي نو اجازت دغه دی چې زموږ دا ویډیو به دا به لازمي لایک کوي او لاندې به په کمنټس کې خپل نوم لیکي یا سبحان الله لیکي یا ماشاء الله لیکي، نو ښایسته الفاظ لیکل پکار دي. او بیا څه سوال نو هغه سوال هم تاسو موږ ته کولی شئ، نو هغه به انشاءالله د هغې دپاره بیا جواب در کوم. ډېره موده بعد مې تاسو دپاره د محبت دا ویډیو راوړې ده او تاسو به انشاءالله په غور باندې وګورئ. دا یو سپین کاغذ به تاسې راواخلئ. 2 خبرې دي، که چېرته چاته د خپل محبوب دا چې کوم که جنۍ اوري دا زما خبرې دا تعویض جنۍ کوي نو د هلک د کپړو نه لږه حصه، که د هغې کپړې چې کومې د هغې جامې چې د هغې لږه ټوټه، او که هلک یې اوري نو د هغه د جنۍ د کپړې لږه حصه که هغې ته یې لاس رسېدو هغه ورته میلاوېده خو ټیک ده، که هغه نه نو بیا به دا داسې چل وکړي چې دا سپین کاغذ به داسې راواخلي او زما چې دا کم دغه دی دا طریقه کار دی، دا الفاظ دي، نو په هغې باندې به داسې یو کرښه ووهي. دلته به ولیکي، دې ته به ولیکي ګورئ دا زه چې څنګه لیکم بس تاسو به دې شیزونو نه پوهېږئ که نه، بس تاسو ته مې اسان کړله. دا دا یو خبره ذهن کې ساتئ چې د ناجیزه کار دپاره موکو نقصان درته ورسېدو نو د هغې به تاسو په خپله ذمهوار یئ. دا طریقه ده. بس دا نقش به واچوئ، بیا به داسې چل وکئ چې اوس لکه ته چا سره محبت کې که نه، تاسو چې چا سره اوس محبت کوئ نو د هغه نوم به لاول واچوئ، دا فلان په ځای به د هغه نوم واچوئ، بن فلانه، لکه د مور نوم ضروري دی
فلانا على حب بیا بدل تول چې خپل نوم بل تولی کوي فلان بن فلانه دلته بیا ولی کوي بقرار شود حاضر شود او بقرار شود چې دا مولیکو دې ته ښه په غور باندې وګورئ او بس همدا طریقه ده. ډېر مې سکرین شاټ وباسئ. ما ته به بار بیا په واتساپ باندې دا نه رالیږئ. اکثر پکې ما ته ولیکئ دغه شی دا خو ډېر صفا او ډېر اسان دی. داسې هم درته ښیم که چاته نه ښکاري او داسې هم درته ښیم. پوه شوئ؟ ښه په غور وګورئ یو ټکی. بیا به د هغې نه پس دا که کپړه باندې دې ولیکو که په دې کاغذ دې ولیکو په دې نه به داسې یو دغه به ترې جوړ کړئ دغه او دا به د پنجشنبې په ورځ د زیارت په ورځ بس دا به وسوځئ او دا به څه چل وکړئ سره د پنجشنبې په ورځ به یې کوئ نو هغه ستا چې کوم محبوب دی د چا پاره چې دې کړی دی هغه به ستا په محبت کې بېقراره شي او ستا چې څه غواړي انشاءالله العزیز تا سره به محبت پیدا شي. نو مونږه ته چې کوم دی په هغه صورت کې تاسو رابطه کولی شئ چې تاسو په مو باندې کار کول غواړئ. کار کول نه غواړئ نو په صفا پښتو کې مې تاسو ته ډېر بهترین ډېر ګران شی مې تاسو ته ډېر په اسانه باندې وښودو. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. موږ به تاسو ته هم دعاګانې کوو تاسو موږ ته دعاګانې کوئ. انشاءالله د یو نوي ویډیو سره بیا حاضرېږم. د هغې پورې اجازت راکوئ. د الله په امان.